دا بې ضمیره او بې ننګه او بې فته خلک، دا بد کرداره او بې خونده بد خصلته خلک، دا دلالان زما د سر، دا بې عزته خلک، که دي سپین مخي یا تور مخي بې الفته خلک، د قام بچي د وطن خاوره خرڅول غواړي او زمونږ کلتور زمونږ ژبه ورکول غواړي. دا غلامان دي، د دوی سوچ د دوی فکرونه غلام، سترګې غلامې د دوی خپې، د دوی لاسونه غلام، د دوی د خولې ټول راوتلي اوازونه غلام، د دوی د واړه وجود واړه اندامونه غلام، د دوی د واړه وجود واړه اندامونه غلام، د غلامۍ په زولنو کې مونږ تړل غواړي، زمونږ د زړه ټول ارمانونه ختلول غواړي. وای پښتون زلمیه را بیدار شه، دا خوبونه پرېږده او اغیار درکړي دا رنګین رنګین خیالونه پرېږده، پښتون راونیسه له لاسه نور لاسونه پرېږده، ځان نه مشال جوړ کړه د غیرو مشالونه پرېږده، جاهلان خلک دي تیرو ته غورځول غواړي، تا د خپل حسد په سور اور کې سوځول غواړي. وای فکر د غیر چې مې دستور د زندګۍ جوړوي، زمونږ لپاره دسیسې د غلامۍ جوړوي، فکر د غیر چې مې دستور د زندګۍ جوړوي، زمونږ لپاره دسیسې د غلامۍ جوړوي، زمونږ د قتل وسایل ښه په سیالۍ جوړوي او خپله لګیا دي په ماڼۍ پسې ماڼۍ جوړوي، خپله لګیا دي په ماڼۍ پسې ماڼۍ جوړوي، دوی نیک محمده زمونږ خونې ړنګول غواړي، زمونږ د خټو پورګي را نړول غواړي. مننه.